زه دا سوال کوم تاسو نو د خپل ځان اخر دې سړي کې څه چلو چې دې په مخه قرآن وایي ولې دلې دې قرآن خوند ورکړي څنګه چې تاله فیسبوک خوند درکړی داسې ما ډېر کسان لیدلي بې شماره په خپلو کې یعنې نږدې خپلوانو کې داسې کسان زه پېژنم او څه په عامو خلکو کې یو زموږ سره الله اکبر نیکان خلک څه نه څه ذکر تذکیره راځي زموږ په دې جومات کې هغه مؤذن خو نه خو کله به مؤذن نه و نو هغه به اذان کو هغه یمنې سپین ږیری چې کوم الله دې وبخښي الله دې بې رحمتونو باران راوګوري زه چې د دې سړي تصویر ذهن ته راولم نو قرآن ورسره په لاس کې بوډا سپین ږیری په مخه د هغه سره لاس کې قرآن په مخه د هغه سره قرآن دا خو سړی چې جومات کې ناست نو قرآن به وي ابه د اذان نه نیمه ګنټه مخکې جومات ته راتو قرآن به وي اذان پورې اذان چې به وشو بیا به خپل نفلي منځونه یا صورت سې جواب یې وکړو بیا به د منظره بعد نیمه ګنټه بیا ناست و بیا څه وخت کې بیمار شو نو زه یې تپوس ته ورغلم کور ته نو چې کور ته زه ورغلم زوی ما ته ویې ته ورننوځه هغه کور ته دننه ورغه وي دغه دروازه ده بیټک زه چې ورننوتم هغه په تولۍ کې پروت و قرآن ورسره لاس کې بیا خبره ترې وشي هغه بیمارۍ نه بعد بیا هغه څه لږ وخت و بیا رمضان میاشت راغله او رمضان په میاشت کې بیا وفات شو زه دا سوال کوم تاسو نه د خپل ځانه اخر دې سړي کې څه چلو چې دې په مخه قرآن وایي ولې دلې دې قرآن خوند ورکړی خوند ورکړی لکه څنګه چې تاله فیسبوک خوند درکړی په فیسبوک مړېږي د دې ځینې چې لاړ شي هدا د درس له رانلې بس شپې لنډې دي او سړی لږ طبیعت ګډوډي او کار او مزدوري او بچي او هغه او دا او داسې ستا به بېلا زړه وسوځي چې یاره دا غریب خو ټول یو په مسلو کې پروت دی